بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کتاب العربیة بین یدیک 111 نمبر صفحې ته رسیدلي یو. الوحدة الخامسه 5مه وحده، 10 درس، 111 نمبر صفحه. القراءة والكتابة. القراءة لوست، والكتابة أو ليكل. أولا القراءة لملي لوست. التدريب الأول لملي تمرين دي صل بين الجملة والصورة المناسبة. دي طرف ته چې دی یو جدول دی چې هغلته لیکنه ده، جملې دي، او دي طرف ته چې دی عکسونه دي، تصویرونه دي. ډېر اسانه تمرین دی. یو کرښه کش کوئ. زه به یې حل کړم، خو که تاسې هم تمرین حلولو اراده لرئ، لومړی ویډیو سټاپ کړئ، تاسې تمرین حل کړئ، بیا ویډیو پلی کړئ، وګورئ چې صحیح مو حل کړی دی که نه. الفاکهة على المائده. دا به چیرته کش کو؟ فاکهه په مائده یعنی میوه په دسترخوان دلته پرته ده. طاهر یشرب عصیر العنب. عصیر جوس ته وایي، جوس، او العنب انګور. طاهر یشرب عصیر العنب. طاهر چې دی دا د انګور جوس سکي. انګور جوس کومه دی؟ دا زیړ ښکاري، نو چې دا زیړ به د انګورو جوس وي، که به نه وي انشاءالله همدا دی، ځکه بل جوس شته دی نه موږ سره. الضیوف فی غرفة الجلوس. میلمانه د ناستې په کوټه کې دي. ناستې کوټه همدا ښکاري. زینب تأکل السمک. زینب دا ده، حجاب کې پټه ده او مایان خوري. قاسم سمین جدا. قاسم ډېر چاغ دی. سمین چاغ. التدريب الثاني دویم تمرین دی موږ سره. صل بين السؤال والجواب. دې جدول کې چې دی موږ سره دی اول طرف ته جدول چې دی ښي طرف ته دې کې سوالونه دي او بل طرف ته جوابونه دي. نو د کوم سوال چې کوم جواب وي هغې ته یو خط داسې ورتېروئ. نو دې لپاره چې تاسې بیا هم دا تمرین حل کوئ او صحیح حل کوئ، دقیق حل کوئ، لومړی ویډیو سټاپ کوئ چې تاسې کوم تمرین حل کړی و. البته کتاب مې د واتساپ په ګروپ کې نشر کړی دی. که څوک غواړئ کتاب ترلاسه کوئ، زما د همدې درسونو د العربیة بین یدیک لومړی ویډیو پیدا کوئ. اوله ویډیو کې پلیلیست ته لاړ شئ، ویډیو پیدا کوئ. هلته مې چې دی پوره لارښود ورکړی دی. هغې کمنټونو کې چې دی کتاب پروت دی، کتاب باندې کلیک وکړئ، کتاب به تاسو سره ډاونلوډ شي. أين القهوة؟ القهوة على المائدة. كم وجبة تأكل في اليوم؟ دينا بخط كشكي ديتا أكل 3 وجبات. هل تشرب الحليب؟ لا، أفضل الشاي. ماذا تأكل في الفطور؟ آكل السمك والسلطة. انتقالي يوصلوا دولسم نمبر صفحته. التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. دا متن ولولئ، پاراګراف ولولئ، ورپسې د سوال جواب پیدا کړئ. پاراګراف یو پیل لولم، وروسته بیا معنا کوم ښه، ځکه تاسې هم باید دا متن داسې ولولئ لکه یو عرب چې متن لولي. زینب سمینة جدا تأكل 3 وجبات في اليوم. زينب تأكل في الفطور السمك، وتشرب القهوة، وتأكل في الغداء اللحم، وتشرب الشاي، وتأكل في العشاء الدجاج، وتشرب الحليب. وزن زينب 100 كيل. وسمعناكو زينب سمينة جدا. زينب ډیره چاغه ده. تأكل 3 وجبات في اليوم. په ورځ کې 3 وخته غذا خوري، 3 ټایمه ډوډۍ خوري. زينب تأكل في الفطور السمك. زینب چې دی په سهارنۍ کې یا ناشته کې ماهي خوري. وتشرب القهوه، او قهوه چخي. زموږ د شینوارو خبره چې قهوه چخي. وتأكل في الغداء اللحم، او په غرمې ډوډۍ کې غوښه خوري. وتشرب الشاي، او چای سکي. زیم سکم. وتأكل في العشاء الدجاج، او د ماښام په ډوډۍ کې چرګ خوري. وتشرب الحليب، او شوده سکي. وزن زینب، دا چې دومره خوراک کوي نو اوس به وزن ته غوږ شو. وزن زینب 100 کیل، 100 کیلو دی. دا لاندې سوالونه دي، دا به تاسو جواب کوئ.
خو دې نه مخکې چې تاسې جواب کوم ویډیو سټاپ کړئ جواب یې کوئ بیا ویډیو پلی کوئ وګورئ چې زما غوندې مو صحیح حل کړي که نه هل زینب نحیفة آیا زینب وچه ده ډنګره ده لا زینب سمینة جدا خو ډېره چاغه ده دوم سوال کم وجبة تأکل فی اليوم په ورځ کې څو وخته ډوډۍ خوري څو غذاګانې خوري څو میلز خوري آکلو اوس نه دی دلته وجبة تأکل فی اليوم چې دی مطلب یې دا دی ما مخکې ویلي چې د بل چا په هکله خبره کو یأکلو هغه خوري خو چې تأکلو ووایو یا به ته او یا به هغه ښځینه وي دلته ولې خطاب ښځینه ته دی ځکه سوال د دې پاراګراف یا د دې پورته متن په هکله دی نو همدې متن کې ټول د زینب په هکله خبره کیږي نو دلته هم اشاره زینب ته ده او مؤنث ته ده کم وجبة تأکل فی اليوم مطلب یې دا دی چې زینب په ورځ کې څو غذاګانې خوري هي تأکل او زینب تأکل 3 وجبات دواړه ویلی شو داسې مو ویلی شو چې هي تأکل 3 وجبات داسې مو ویلی شو چې زینب تأکل 3 وجبات درېمه پوښتنه چې ده ماذا تأكل وتشرب في الفطور تأكل في الفطور السمك وتشرب القهوة السؤال الرابع څلورم سوال ماذا تأكل وتشرب في الغداء په غرمې کې څه خوري او څکي تأكل في الغداء اللحم وتشرب الشاي ماذا تأكل وتشرب في العشاء په ماښام ډوډۍ کې څه خوري او څکي تأكل في العشاء الدجاج وتشرب الحليب ما وزن زينب 100 كيل د زینب وزن څو دی یا د وزن زینب څو ده 100 کیلو البته د زینب وزن التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة متن ولولي همدغه شان یو ځل بیا متن لولئ او بیا لاندې سوالونه دي 6 سواله هغه جوابوئ متن لولم قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم الفطور والغداء والعشاء سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم الغداء قاسم يأكل في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز وسالم يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة قاسم يشرب الماء سالم يشرب الشاي قاسم يأكل 3 وجبات في اليوم قاسم په ورځ کې 3 غذاوې خوري یعنی 3 ټایمه خوراک کوي الفطور والغداء والعشاء الفطور سهارنۍ الغداء د غرمې ډوډۍ والعشاء د ماښام ډوډۍ سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم سالم یو وخت ډوډۍ خوري په ورځ کې الغداء چې هغه کومه ډوډۍ ده د غرمې ډوډۍ ده یا د غرمې غذا ده قاسم يأكل في الغداء قاسم په غرمې ډوډۍ کې خوري اللحم غوښه والدجاج چرګ والسمك ماهي والأرز وریجې والخبز او ډوډۍ وسالم يأكل في الغداء او سالم په غرمې ډوډۍ کې خوري السمك ماهي والسلطة سلطة والفاكهة أو ميوة قاسم يشرب الماء قاسم اوبڅکي سالم يشرب الشاي سالم چای څکي راځو لاندې سوالونه تاسې خپله ولولئ معنا یې کوئ جواب یې کوئ تر څو ویډیو سټاپ کوئ او چې کله مو ولوستل جواب هم کړل بیا دا ویډیو پلی کوئ چې تاسې صحیح جواب کړي که نه السؤال الأول لمړی سؤال كم وجبة يأكل قاسم قاسم يأكل 3 وجبات كم وجبة يأكل سالم سالم يأكل وجبة واحدة ماذا يأكل قاسم في الغداء قاسم يأكل في الغداء اللحم والدجاج والسمك والأرز والخبز السؤال الرابع ماذا يأكل سالم في الغداء سالم يأكل اللحم والدجاج
خبره د سالم ده کنه او قاسم دی السمك والسلطة والفاكهة. ماذا يشرب قاسم؟ يشرب الماء. ماذا يشرب سالم؟ يشرب الشاي. انتقالي کو یوسلو دیارلسم نمبر صفحه ته. البته د املا برخه ده. کاف لام نون په منځ کې څنګه لیکل کیږي، د کلمې په اول سر کې څنګه لیکل کیږي، د جملې په پای کې څنګه لیکل کیږي. دا حروف دی انسخ کاپی کوي، دلته دی هغې طرف ته به ولیکئ، د پاسه پنسل پرې کش کوئ، کثیر ولیکئ، تأکل ولیکئ، لحم. دا عموما د هغه زده کوونکو لپاره ده چې یا ماشومان وي دا ویډیو ګوري، د کتاب زده کوي، او یا هم نوي زده کړیالان وي چې هغوی زده کړې نه وي کړي، البته د عربي نه بیخي په یو برخه کې هم زده کړې نه وي کړي، نو حروف لیکي. او په دې سره زموږ 5مه وحده ختمه شوه. الوحدة السادسه شپږمې وحدې ته داخلیږو. که تاسې کوم وړاندیز لرئ کمنټ کې ولیکئ، کومې پوښتنې سره مخ شوي یاستئ، په کوم لفظ نه پوهیږئ، تمرین نشئ حلولی، ما کوم ځای کې ترجمه صحیح نه وي کړي، بېغمه 100% بېغمه کمنټ وکئ، زنګ ووهئ، واتساپ ته میسیج وکئ، هر رقم پوښتنه وي زه ستاسې په خدمت کې یم. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.